آغا دا بادشاه چرګانی بادشاه چرګان ساتلي نو هغې به د شپې په 2 بجې بانګ وي نو وینځه به لاړه بادشاه به راپاسولو چې تهجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چېرته 12 بجې بانګ ویلی نو وینځه لاړه بادشاه راپاسولو چې صاحب وخت دی بادشاہ چې کتلی دا خو وخت لا ډیر دی نو بادشاہ ورته قتل کردن لازم است اوینځ ته وستا قتلول لازم دي ځکه چې د 12 بجې زرا پاسول اوینځ ډیر پریشان شو چې اوس بادشاہ حکم وکړو چې ستا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وجني نو زیب النساء نامه و یو خزه و خزا نننی اخبار کې وګورئ دا نرخزیان خزه وې دا زمون خزه نرخزیان دي بل په شرمونو خو شرمېدی خو خزو ته وایي چې کروجی نیسئ په روجه کې دا په شونډه چې سرخی لګئ دې سره روجه ماتیږي ګورئ په خبره پوهېږئ شرمېدلی خو یې او که خیری نور با شرمی گئی ابل ورځ را یو په مخ راغی وایي چې ډېر ځان پټ را پټ کو خو زه پې نیغ ورغلم او تولنده ورپسې وه دا بورکای چې بار نیولې وه نو اوږده اوږده نوکاني او تک کې سره کړي د ما نه تپوس هم کړی یو ځلې چې مولانا صاحب دا نوکونو پالش شکر دی زمون کور والا خو نه کوي خو ګناه شته که نه نو هسې وایم شرمېدلي خو یو مونږه خو دا په شونډو باندې سرخیر او جدارې ښځې دپاره دا اجزا لري او دا بیا دننه چې تېرېږي دې سره روژه ماته شي دا په نوکونو پالش سره کومه ښځه که مونځ کوي دې پالش سره اودس نه کېږي چې اودس ونه شو مونځ نه کېږي غسل نوزی ټول عمر به دا ښځه په غسل نو عرض مې دا څه خبره مې کوله اوینځه لاړه زیب النساء ته زیب النساء هم ښځه اوینځې ورته ویل غرقه شم وی ولې وی بادچرګانو غلط ټیم بانګ ویلی دی چې بادشاه مې راپاسولو هغه وی قتل کردن لازم است اوس خو به ما سبا وجني زیب النساء ورته غم مه کوه سبا له زیب النساء راغو بادشاه ته وکالت کوي د 302 کیسونو وکالت به کولو ورته تاسو ویلي دي دي وینځه ته وې دې زه به وخت پاسوله مال چې قتل کردن لازم است نو زیب النساء ورته وایي چې بادشاه قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را ای پری پہ کرچی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو په کار دي چې د بادشاه ټولې غوړې زیړې خلاصې کړي او تر اوسه د سبا او د ماښام وخت ونه پېژني دا وینځه غریبه د سبا او د ماښام په وخت څه پوهېږي خو چرګ بانګو وی وړاله او تېره پاسو بادشاه والله ټیک ویل آډر یې وکړو دا ټول چرګانه لاړ هغه د بادشاه چرګاني بادشاه